بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور دوې پوښتنې کړې دي. وایي یوه پوښتنه یې دا کړې ده چې دغه زنا ما اورېدلې دي داسې ده لکه قرض چې څوک د یو چا له مور سره زنا وکړي د ده له مور سره به کېږي، که څوک یې له خور سره وکړي د ده له خور سره به کېږي. نو دا واقعیت لري او که نه لري. او بل دا چې ما اورېدلي دي چې پاک ښځې به پاک خلق په نکاح کوي او زناکارې ښځې به زناکار خلق په نکاح کوي. دا څنګه ده؟ دا د شریعت له نظره. محترم وروره، اوله خبره چې دا زنا داسې ده لکه قرض، دا نو داسې شرعي نه ده. نو په شریعت کې داسې ده چې که یو چا دغه زنا وکوله خامخا به د ده له هغه قریب سره هم زنا کېږي. البته په عادت کې داسې ثابته سوي وي ځینې وختونه چې د تجاوز کړی وي، نو هغه تجاوز بیا له ده سره هم سوی وي، خو دا په شریعت کې نشته. او پاته دا چې زناکار خلق به زناکارې ښځې په نکاح کوي او پاک خلق به پاک ښځې په نکاح کوي. دا د الله جل جلاله قول ده. سورة نور کې الله جل جلاله داسې وایي: الطیبون للطیبات والطیبات للطیبون. پاکې ښځې د پاکو خلقو لپاره دي او پاک نارینه د پاکو ښځو لپاره دي. دا رقم هغه خبیثون و خبیثات ناروا او زناکاره خلق هغه به زناکاره ښځې په نکاح کوي. او ولې خو د دوی تعلق هم پر دې جوړ سوی وي، زناکاره ښځې بیا زناکار خلق په نکاح کوي. دا د الله جل جلاله قول ده. نو مسلمان ته پکار هم دا ده چې پاک مسلمان وي، هغه به پاک ځای کې نکاح کوي. او څوک چې زناکاران وي هغه بیا د زنا پر طریقه باندې سره ځي. نو دا خبره په شریعت کې هم دا رقم ده، لکه څنګه چې تاسې ورباندې خبر یاست او ورباندې عالمان سوي یاست. د الله جل جلاله قول هم دا ده چې پاک خلق به پاکې ښځې په نکاح کوي او دغه رقم زناکار خلق به زناکارې ښځې په نکاح کوي.